تا د پلان نه د پاکستان وړوکی ده چې ته سلو کالو له وګوره 15,000 کاله تاریخ ما چا 200-300 کاله تاریخ واچا بیا هم 200 کاله ته تې مخکې یو سل کاله 200 کاله تا نه ورستو ده لږ شانتې د غلطۍ د غلط فهمۍ د ما کو یوه ورځ زه به تم په د خاورو نوځې زه به نوځم تور پنجابک به نوځي ته ماته د پاکستان آرمي چیف وښیه چې هغه د خپل پاکستان سره داسې مینه کړي افسوس صد افسوس لکه چې ته یې کوې که نه لکه ته یې کوې که داسې د پاکستان فوج و سیاستدان و پرایم منسټران وفادار وای پاکستان له نواز شریف به نن په لندن کې ناست وای قمر جاوید باج به نن په جرمني کې ناست وای او هغه جنرال پرویز به نن په بیرون ملک مړی دی او جنرال رحیل به نن جزیرې اخیستی ګوره لږ خبرو له سوچ کو صرف فوج دا پالیسی ده بھائی پٹھان جانے تے او دا جنگ تے پاکستان جانے پنجابی جانے پنجابی عوام جانے اسی کی کرنا ہے اسی پنجاب نو لوٹ کے او بار ملک چے دے پوتے پوتیاں ټول ارڅ خاندان به د کرنلانو جرنالانو وری خالده خاورې کېږي به پکې ته خاورې کېږي به پکې د تا ومه پیړي او زه او پنجابیان هغه پنجابیان چې کوم کتیباړي کوي پوه شوې د تا او د ما غوندې خوار و زار دي ویږي ټولی نو ته مونږ راشو زر زر هله د افغانستان خو الحمدلله بغیر د سوپر پاور نه رشیا یې بالکل چکناچور کړه بغیر د سوپر پاور نه ایټمي هغه امریکې لی ګوره هندوستان هوایي جهاز اډې نه ورکالی جنرال پرویز دې ورکړې د پاکستان د ایرفورس نه هغه نه به تلله تیاره به ویچتې ده په افغانستان به بمبار کړل دا ظلم ده که نه ده ته ماته دا وښیه چې نورو ادې په بخښنې سره که دوی سره په دې ظلم وغږېږي دوی په دې ظلم دوی ته نوي دې باندې افتخار کوي په دقیق باندې ورسره مه غږېږي د سره کوشش وکړو باید داسې سیاسي تحلیل وشي دوی خلک په دې نه خفه کېږي چې پښتانه وژل کېږي یا بل څوک وژل کېږي انعام استازیتوب کوي آزاد بلوچه کولی شي خبرې وکړي انعام افغان صاحب ته غواړې پاکستان سره یو ځای شي پاکستان ستاسو اردو سے بات کرو کوئی مشکل نہیں جی پہلی بات کیونکہ یہاں پر خالد صاحب بیٹھے اس لیے میں اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں جب نام نہاد پشتون یا سو کال پشتون یا جو آج کے زمانے میں گل خان کہلاتے بڑی بڑی باتیں کرتے تو اکثر ہم جذبات میں آتے ان کے جذبات کے لیے معذرت خالد صاحب نے پہلے بات کیا کہ آپ کے پاس اگر زور ہو تو آپ لے لو اور پتہ نہیں خالد صاحب کس زمانے میں رہتے کہاں پہ رہتے بھائی زمینی حقائق پہ آ جاؤ میں 3 دن کا رپورٹ آپ کو دوں نشکی کا جو علاقہ وہاں پر جو تفتان اور کوئٹہ کا ہائی وے وہاں پر تقریباً 10 گھنٹے تک سرمچاروں نے وہاں پر ناکہ بندی کی 16 گاڑیاں جلائی جو بلوچستان کا قدرتی وسائل لے کے جا رہے تھے پاکستان ایکسپورٹ کر رہے تھے ریکارڈنگ لے جا رہے تھے 16 گاڑیوں کو جلائی اور اس کے بعد جو آپ کی آرمی کا قافلہ آیا سرمچاروں نے ناکہ بندی کی گھات لگا کر ان پر شدید نہایت کا حملہ کیا تقریباً 17 آرمی کو ابھی ہمارے پاس ہے ہماری تنظیم کے پاس ہے آپ کے 17 نمبر 1 آرمی کو گرفتار کیا گیا درجنوں آرمی کے لاشیں تقریباً 12 گھنٹے وہاں روڈ میں پڑے ہوئے تھے پورے روڈ خون سے لت پت تھے میں نے ویڈیو بھی لگایا ٹک ٹاک پر لیکن خون کا ویڈیو نہیں چھوڑتا ہے پالیسی ہے ٹک ٹاک کا جو گاڑیاں جلائی ان کا ویڈیو میں نے لگائی اور نشکی کا اور مستونگ کٹکوچا منگوچر 12 گھنٹے تک بلوچ آرمی کے کنٹرول میں تھے آپ کے جو کوئٹہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے 12 گھنٹے سے ایک آپ کے جو آرمی چیف ہے وہ کہتے 1500 سرمچار اور آپ کا آرمی کی تعداد ہے 9 لاکھ 8 لاکھ آرمی 1500 سرمچار آپ کے کوئٹہ بلوچستان کی کیپٹل جو آپ پر کینٹ ہے گورنر ہاؤس ہے پاور ہے پاکستان کا وہاں سے 80 کلومیٹر فاصلے پر 12 گھنٹے تک 100 یا 50 سرمچار 12 گھنٹے تک نہ وہاں پر کنٹرول سنبھالتے وہاں پر جو تانا ہے وہ جلاتے بینک جلاتے آپ کے ڈسٹربلشمنٹ کا آفس جلاتے نادرا جلاتے کہاں پر ہے یہ آپ کا پاور
कहाँ पर है आपका आर्मी, कहाँ पर है आपका टैंक, कहाँ पर है आपका एटम बम? भाई बलूचिस्तान में आपका आर्मी का रेड खत्म हो चुका है, वहां पर बलोच आर्मी का रेड है, वहां पर आपका ये जो आप भाई मैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल जंग में बेबस हो चुका है। आपका आर्मी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ग्रुप चला रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है आपकी तरह। ठीक है यार, अभी मुझे बात करने दो भाई साहब, भाई साहब मुझे बात करने दो। अच्छा मेरा बात खत्म नहीं हुआ। खुदा की कसम 8 महीने से जेरी के दरख्तों में आपकी आर्मी के पतलून अभी तक लटक रहे। जेरी के पहाड़ों में खुदा की कसम आपके आर्मी के लाशों को चीर कौओं ने खाया। खुदा की कसम बलूचिस्तान के 60% इलाकों में आपके आर्मी के वहां पर उन पर के जाने पर पाबंदी है। खुदा की कसम बलूचिस्तान के हर आपके जो चौकी है या आपका बेस है, आपका कैंप है, वहां से आपके आर्मी बाहर नहीं निकल सकते। समाचार असला लेके शहरों में घूम रहा है, आपके आर्मी भूख से मर रहे हैं, आपके आर्मी क्यों राशन बंद है, वहां पर राशन नहीं पहुंच रहे, पानी नहीं पहुंच रहे। आपके आर्मी एक मिनट मुझे जवाब देने ये उसी कण के जवाब रखूं बुरा दलते की पौजियान उर्दू की खबर है वो कदे पर पख्तो टाइप ना पूछेगी। अच्छा ठीक है, ये कह रहे अभी इसकी बातों से तो मुझे अच्छा ऐसे मुझे लगा कि ये कोई न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये कह रहे उधर इतनी पश्तू ये लटके हुए, उधर ये लटके, उधर अच्छा जितने लटके हुए है ना, अगर ये इतने लटके हुए और नंबर पे जो मैं वीडियो भेजता हूँ यार 10 से 11 बलोच झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो भेजता हूँ। आजाद बलोच अपनी खबर होगी। अच्छा अगर मैं ये नहीं कह रहा, अगर तो अच्छा अगर घोड़ा का दद्दा खबरी टिकी का ना, दद्दा खबरी टिकी द दुई पे दुमरा जोर दे पदे अरसबा जवाब ورکړه دلته موږ دا خالد خوري ته خبري وکړلې خالد جواب ورکړه یار تاسو خبري وکړه نو زه پښتو کې خبرې کوم. ګوره اگر دغه خبرې دومره مضبوطی دی او د دومره الته کې دومره مړ شو دلته دومره مړ شو دلته دومره مړ شو، نو بیا د ټول لغړه خبره دار چې دوی په دې افغان بلوچستان کې د بلوچستان بیا کنټرول کې د چا دی. یو دویمه خبره دار چې دغه خبرې چې کمی دي د دای ورته خبرې کو قسمونه قرانونه مخوره د په هر خبره قسم خدا کی قسم خدا کی قسم. ګوره د پاکستان فوج الحمدلله د بلوچستان نه خلاص کړی پوه شو ټول انګا په بنګا پراته یې. صحیح ده تاسو مشران دغه پاکستانی فوج مړ کړه، تاسو د چانه تاسو کو د ایمان نظر ولې تاسو باندې خلاصوي ولې ځان د ایمان نه پټ ایمان نه چې کم دینو ځان د ایمانونو نه خلاصوي. خالد خوري کدا ارس ګوره زما خبر اور یو منټ ګوره زما اکرام بای پلیز ګوره دا د پاکستان د فوج زور دی، زور چې ګیس د دوی دی او دوی په خپل وطن کې سکی ورونه بلای، دا زموږ زور دی. مونږ د دوی د سپیمون راوباسو او د دوی نه اخلو کدی کې زوري نورته خورا شي تاسو کوي خپل تاسو کوي ځانونه ولې جوړوي دا لګي جاړي کوړی دلته مړکو پاکستاني فوج په 2018 کې ولکو. آزاد بلوچ پاکستاني فوج په 2018 کې خالد خوري خالد سردار کدوی کې انعام افغان صاحب سوال د نشي کوله دا د خارونو ته دوی نشي راکوزي. خالد خوري زه پتاوي لکه دوی کې کزور وي کله چې بلوچستان جګړه کوي تاسو دومره کوي پاو جمله لري واکه اختیار لري ولې تاسو انټرنیټ بندوي؟ دیموکراسي هیواد کې خو باید ارڅ ښکار شي، ولې تاسو انټرنیټ بندوي؟ دا اوس چې افغانستان کې تاسو سکوي تاسو نه په افغانستان کو دیموکراسي نه دالته خو اسلامي قانون مونږ تاسو کله تما وختي ونه یو منټو تما وختي ونه چې پاکستان کې مونږ نه آئین منو نه پکې قانون او حکومت ته پاکستان کې دیموکراسي منی جمهوری نظام منی نه فوجي حکومت ته سوچ ګوره منیر پاکستان یو منټو بل پختنه درنه وکم خالد بدمعشي مغه کو. خالد تاسو په 2000 کې د ایران سره د غاز قرارداد کړی ستا فوج ودرېږي مری بارو خالد هله کو پاکستان مخه چې ودرېږي مری با خیر تمه خبرې ونی تاسو تاسو په 2012 کال کې انعام افغان صاحب خیر د زور خو دوی غي په 2012 کال کې د ایران سره د غاز قرارداد کړی چې تر $1 مليار پورې رسیدي، ولې د امریکا د ویری نشاغه کولای چې دومره زورور یې
ورور موږ خپل د بلوچستان ګیس نه لرو. نه دا بلوچان چې ګوره دا بلوچان چې خشاک ګوره دا بلوچان چې خشاک بلای خلک دي او دا پنجاب په ګیس باندې موږ خپل ګیس نه لرو. خپل ګیس ته موږ سره خپل ګیس نه ورور. دوی خبره اکرام اوروره دوه خبرو ته وخت راکړئ. زه ډېرې خبرې نه کوم، زه صرف یو څو پوښتنې لرم. اول خو د سلامونه ټولو ته ورسېږي. امید دی ټول ښه وي، باعزته اوسئ، خوشحاله اوسئ. دلته خالد رغلی دی. د خالد دغه نه زه دوې درې پوښتنې کوم، صرف ماته د جوابونه راکړي، نوره زه کار نه ورسره لرم، صرف جواب دې راکړي. او دا لانجه نه ده، دا صرف زه غواړم خپل هغه کې معلوماتو کې اضافه کړم. اول خو یوه خالد رور هغه دی په پښتو خو په انګلیش خو پوهېږي که نه؟ خو بیا بیخي په انګلیش ښه پوهېږي ویلو چې هغه دی. نو پوښتنه مې دا ده درنه د یو شی درته یو جمله درته ویایم ته مو ته هغه که ترجمه که ښه، صرف یو جمله درته یم ته ترجمه که. دا په کتابونو کې که یا که په هر څه کې ته سرچ کې هم دا شی درته راوځي چې کله یې چې پاکستان څنګه جوړ شوی دی نو تا ته په انګلیش کې یوه جمله راوړي وای پاکستان واس نه دا خبره نه دا خبره دا نه خبره ته مې پرېږده مایک دې بند کړه ما مداخله نه ده کړې ورمې وکنه نه لنډه خبره کوه کنه خالد خاورې یا دا ماته ترجمه کوي. Pakistan was created and became a country on 14th of August 1947. Pakistan was created and became a country on 14th of August. No, that became created څه معنا لري؟ illegal country, illegal created illegal. صرف زه معلومات نه لرم په حیث د یو پښتنې غلیم دلته غواړم افغانستان نه تانه د معلومات اصل کې مې شي ستا خو ډېر پیاوړی فوج او پاکستان او یو شی بل شی ته ماته دا وایه چې د پاکستان تاریخ څه ده. یو سوال مې جغرافیه یې ته تعریف کا ته تشریح کا شمال غرب جنوب مشرق دا ټول راته تعریف کا. او بل دا چې تاسې واريرز که تاسې فریډم خستی وي تاسې واريرز یې تاسې جنګیالي څوک وو ازادي مو د چا نه خستې وه کوم جنګ و کوم غزوه وه د غزوې نوم مرته واخله نو دا شیان ټول ماته تعریف کا ویلې چې تاسې پیاوړی فوج تاسې پیاوړی ملک تاسې هر څه پوره دي خو ماته د واريرز نومونه به دې ښلې چا نه دا ضد خستې او کریټډ څه معنا لري. او بله دا چې تا خپل جغرافیه ته تعریف کا او تاریخ د ازادۍ چې ازادي د چا نه خستې ده درته خبره ده چې دا ګوره ما چې تا ته لږ مختصر کوه نو ما ته به لکه اساني وي دا خو دومره ښځه یو ټکی به درنه وکړي پښتنې خورې کولی شي یو سوال وکړي لکه تاسو د چا نه جنګ ګټلی دی بلاول خو دې دا خبره وکړه. ګوره افغانستان پوه نه شوم پوره ته پوره د دې خبرې جواب هم دی که نه created and become a country پوه شولې جوړ شو ملک جوړ شو پوه شولې اوس دا چا جوړ کړو دا ډفرنٹ سټوري ده ولې جوړ شو دا یو ډفرنٹ سټوري ده. ملک دی ستا مخې ته ولاړ دی ته ستا مخې ته ولاړ دی ستا سره جنګ کړی دی ستا سره ستا سره جنګ نه ازادي د چا نه خستې ده او تاسې چې ورته وایئ چې دا یو ملک دی نو دا ملک چا جوړ کړی دی څرنګه مې راوړی په کوم بنیاد یې راوړی دی دا دومره ساده سوال دی چې دا خو چا نه جوړ شوی دی د برټن نه جوړ شوی دی ته ما نه پرېږدې قربان خو که ته ما نه پرېږدې خو خپله سوال وکړو خپله ځان له جواب ورکړه زه به مایک بند کړم زه ته ځان چا جوړ کړی دی دا ملک د برټن نه بیل شوی دی جوړ کړی بنګالیانو پنجابیانو دی صحیح شوه د پاکستان ډېره حصه پښتانه ورسره په وخت کې نه و بیا ورسره په 1960 کې په 1970 کې دې خلکو قراردادونه کړي پاکستان سره یو ځای شوي دي صحیح شوه. اوس سوال دا دی چې ستا دا بل څه سوالو پوه نه شوم هغه زموږ جغرافیه ډېره لنډه ده ته چې کله په جاز کې سفر کې صحیح شوه او په ګوګل میپ کې وګورې هلته به تا ته انټرنیشنل بارډر ښکاره شي د تورخم نه والا تر د کراچۍ ته تورخم طرف ته مه ځه که نه ته دغه د پنجاب او دا زموږ جغرافیه ده که نه خالد خاورې خالد خاورې پښتونخوا هم راواخلې
د پاکستان سره وسوخ یو ځای کې ته ګوره ستا جواب ګوره غلط ما جواب ناسي بیا به در پسې خاندي ګوره چې څوک په تاریخي او سیاسي تحلیل باندې پوه شي هغه په اتصال په سوال پوهېږي بس یقین ساتو دا خبره د نه ورځ ګوره خالد خاورې اکرام د خبرو نه معلومي در تاسو خبره ګډه ولا کوي تاسو کار خبره یو منټ ګوره اکرام زه یو کړی دی دا شی ها اوس دا تشریح برټش جوړ کړی دی ها څه لې جوړ کړی وو پنجاب پوری چې ستا جغرافیه کم زیاده زما جغرافیه چې کم انټرنیشنل بارډر ده چې دارور یو منټ اکرام ګور څه خبره نه هغه درته نه دی ویل خالد خور چې هغه د تستا جغرافیه مال تعریف کا تعریف کا تعریف جغرافیه یو دی جغرافیه تعریف دا ده چې ورا یو شی چې انټرنیشنل دنیای منی سیدا ملل متحد منی سازمانونه منی او په کم ځای کې تا د پاکستان کې ګوره لنډه خبره ده تاسو وایي دا مقبوضه پاکستان دی اکرام ته په پاکستان کې مال یو سیم کارت په خپل نوم باندې والا زبو بیا هم چې تاسو جغرافیه ده خالد خوري سیم کارت نشه شرقي بنگال هم یو وخت کې نړۍ په رسمیت تاسو سره منلای و کنه او قربان بالکل نو دا خو نړۍ خو هغه څه مني چې هغه وخت کې ستا سره چې درنه جدا شي نه در سره مني دا خو بیا ستا جواب دلته غلط دی هغه وجه دا ده چې زمونږ نه لاړو مونږ یې منو بس یې دوی نه مونږ پوښتنه منو وکړه تاسو یې چې دا نه یې جدا کړه نه چې دا یې جدا وي دوی هغه تاریخي خلک څوک دي څه رقم یې دغه ازادي ترلاسه کړې چې دوی وایي انډیپینډنس ډے ازادي لري ولې بیل شو هغه کې سیاسي مخالفت او اغال ته کې الیکشن پاکستان ما سره ټولې نړۍ منلای کنه بنگال هم تاسو سره منلای و کنه د دې خو ما تعالی جواب درکو خو ګوره دلته سبا کدا قومونه بیلیږي نو دا خو بیا دوی هم حق لري اکرام تانه زه تاسو کوم اکرام تانه زه تاسو کوم اکرام تانه یو تاسو پښتنه تا د پدشته د پاکستان او د بنگال څومره فاصله د خپل منځ کې ګوره یو فاصله وی یو د یو ملک ګوره ارمینیا ته لیدلی و چې دغه آذربایجان خاورې نیولې وه په داخل د آذربایجان کې اکرام خبر وره زمون سره په بنگال کې چې زمون نه بنگال لاړو زمون سره داغي متبادل خلق دلته وو کالته جرنیلو دلتم جرنیلو کالته ډاکټرو دلتم ډاکټر دی تاسو چې په خیبر پختونخوا په جاړی تاسو سره خلق نشته دی اکرام جنگ شو پاکستان کې داغه د نوم لس کال پیسې چلے دا قائد اعظم زمونږه تل ملک ستاو پیسې پکې داغه چلے دا ستا په جلال آباد داغه پیسې لس کال نه چلے دي هغه تل دې کنه رورا تل دې ماته ولا دا غوري څوک دی دا ابدالي څوک دی چې تا په دوه باندې د پیسې یادوم پیسې دا زما تل ته چې څوک پیولې هغه زما د تل په نوم ولې کله نخري لک خبره پوتلا کوا ماته د تاریخ خو په سره کوم خوږی دوی می خبرې ته نه پریدي کمزور دی ټول یاره مهرباني وکړه زما جواب درکوم جواب درکم ګوره جمیله هلکستان تاسو ولې جاړه موږ د پاکستان نه جاړو موږ د پښتون نه جاړو هغه پښتون چې د برټیش په لیکو کې ویلاړو د غازی امان الله خان په وړاندې جګړې کوي تر 40 زره پورې د غازی امان الله خان په وخت چې کله افغانستان ازادي اخیسته مردار شولو د برټیش چونړې چې ساتلې موږ د هغه پښتون څخه ګیله منو چې زما په هویت زما په ژبه زما په تاریخ باندې رننوته دی او دا د برټیش او د برټیش د پاتېشونو د پنجابي غلامي کوي موږ له هغه څخه جوړو پنجابي هغه څوک دی چې زما د اتلانو نمونه په ځان باندې دي زما د اتلانو نمونه په خپل ویاړ په خپل تاریخ کې لیکي زه له پنجابي څخه نه جوړم پنجابي ما مسلمان کړه پنجابي ما ډبولې پنجابي ما د پاره هیڅ هم نه دی زه ل خپل پښتون رور نه جاړم چې د پنجابي غلام دی او د دې پښتني خور د سوال جواب ورکړ دې نه ځان مخلاصو کله ما مسلمان کړه خیر کله سکالې زما په هیواد کې پیسې وچلې د مسلمان خو ما کو هغه درته نه ویما پیسې ورکه شوي ختم شي زه هم سیاسي تحلیل وکباټي وشت مونږ هم د سردامنو خو بیکم ا کنټری دغه چې کله اقوام را یوځای شو د دې نه یو ملک جوړ شو او هغه ملک لا تر اوسه پورې ولاړ دی صحیح شو اوس د دې خبرې لنډ جواب دی صحیح د لنډ جواب لري چې دی پاک د قدرتونو ما جغرافیه د پاکستان انټرنیشنل سرحدات هغه سرحدات دي چې نړۍ بین المللي قوانین بین د څومره بین الاقوامي سازمانونه دای چې مني دا زموږ جغرافیه ده د چترال نه تر د کراچۍ د سمندر پورې د تورخم نه تر د کراچۍ پورې د بلوچستان نه د هغې د ایران د بارډر نه والا تر دې خوا راځه د هندوستان د بارډر پورې زموږ سرحدات دي
او دا سرحدات دي چې د نړۍ هر سړی مني، هر سړی. سلام علیکم پاته ګاندو په چې صبر کړو صبر کو ګرو ګاندو ټول نه ډیر پنجابیان دي، پنجابیان دا پکې د ټولو ډیر دي. بیا پدې کې پدې پسې اردو جبي خلک ډیر دي، په دریم پسې پښتانه دي، او دا بلوچستان خو اخر خښتم نه خو سمو ډیر مونږ مړه کړی دي، او چرته دوه نیم لکه کوي جو پاتې به نور پکې څوک نشته. خبره کوم مونږه زه الحمدلله چرته به تاته ونه یم چې افغان یم او پلان یم او ډینګ دی نه مې وایه نه زه داسې نه کوم، زه د حمزه ممزاد علي په شان د ګیمونو والا نه یم. قربان ته خبرې ته ما پرېږده، قربان پرې مې ده قربان چې زه یم بدماش د 15 کالو خبره کوم، زه یم زه د دې علاقې چودري یم، چودري د قومونو خپل منځ کې اتفاق هم کېدلی شي. لکه زه تاته داسې بلها ملکونه ښوولی شم چې هغوی ازادي اخیستې د جنګونه یې نه دي کړي. بیا تا بار بار دا خبره کوي چې ستا اتلان څوک دي. زما اتل ما تاته ووایې، اتل زمونږ قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه، دا زمونږ اتل دی. قائد اعظم خو لا حول ولا قوة الا بالله. ته چې نه چې تا د ټولو څه معلوم دی یاره، زه به اکرامه زه به لاړ شم یاره. خیر ګوره تاسو احمد شاه بابا دی، هغه په ملتان کې پیدا شو، هغه زه درته نه وایم په ملتان پات هم شو کنه. یار زما د خدای زه د جناسب په مذهب نه یم او نه ما خدای نسب مې درته مې مذهب نه دی ویلی، نسب مې درته ویلی. نه د نسب نه ستا څه مطلب؟ هغه د چا نسب څخه دی؟ ستا نسب څخه دی که د بریټش؟ ګوره زه تا له خالد خوري ما درته ویل ګوره دقه سوال، ګوره ستا د سوال جواب هم دغه ځای کې دی. هغه د ملتان کې پیدا شو، هغه د افغان د نسب، هغوی منشای خراسان بودم، هغوی منشای خراسان هستم، هذا کوم ځای نه پوښتنو، هغوی منشای خراسان بودم. ګوره زه به تا سره ومنم چې شی خراسان ته پیژنې شتون درلودو په خراسان کې، په هغه وخت په خراسان کې دغه افغانستان، په دغه افغانستان او پکې نور پکې سم نو دغه نور پکې سم ترې پاندا و دغه کې چیرته وي چا سره وي. ما خپل انډیپندنت سټیټ درلودو دا غینو ریاست سوات رورا کوم ګوره ریاست سوات تا ته پته نه، تا ته بدل پته نه پښپاړ سوا، تا ته پته نه پښپاړ ریاست سوات نه دی. یو منټو ګوره ریاستو ګوره احمد شاه بابا پلارم نو پیدا، خالد خاوري احمد شاه بابا نه تیښته دا 4 پیړۍ مخکې و، یعنی 400 کاله مخکې، او خراسان څو کاله مخکې و. د خراسان څخه وروسته ګوره دلته افغانستان 4 نومونه درلود. خراسان څه وخت کې و؟ سړی وتښتو که نه؟ اکرام جانا السلام علیکم.